نن ورځ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش په مورد باندې د ده مبارک صورت او څه ناڅه سیرت دې باندې بیان کوو. الله عز وجل دې موږ ته د سمو ویلو توفیق را په برخه کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دې دنیا ته راغی نو د دنیا ټولې بدبختۍ الله عز وجل ختمې کړې. دنیا تیاره ګرځېدلې وه د جهالتونو له امله. په دنیا کې ظلم، بربریت، په دنیا کې نارواوې، په دنیا کې فساد او ناامني، په دنیا کې وحشتونه، په دنیا کې د الله نه ما سوا غیر الله ته عبادتونه، ډبرو ته سجدې، حیواناتو ته سجدې، حتی انسانانو ته سجدې. دنیا له داسې یوه لویې تورې شپې څخه عبارت وه چې د هیڅ بدبختۍ خواري نه وه موجوده. تقریبا د عیسی علیه السلام د زمانې چې دی پیدا شو او بیا اسمانونو ته وخوت، له 500 کالونو نه هم زیات کالونه وتلي وو. دغه زمانه د انبیاو د راتګ نه خالی زمانه وه. دلته یو الهي استازی نه و موجود چې د الله عز وجل بندگان په سمه لاره باندې روان کی، حق او باطل ور وپېژني، شیطانی لارې ورته وښایي چې له دې نه به ځان ساتئ، او نیکې لارې ورته وښایي د جنت او د الله والا لارې چې دغه د نجات لاره ده او په دغه لاره باندې مزل وکوئ. تقریبا 500 کاله د دې کېدل چې دغه خلک د الله عز وجل لخوا نه د یوه استازي څخه محروم ګرځېدلي وو. نو ځکه خو دغه دنیا داسې یوه بېدیني او بدبختي نه وه چې په دې دنیا کې د نه وي موجوده. ان تر دې پورې چې یو انسان به راپورته کېده، د خپله لور به یې ژوندی له خاورو نه دفن کوله. ان یو کس به راپورته کېده، د زنانو میله به یې جوړوله، زنانوې به یې په بازار کې د حیواناتو غوندې خرڅولې، زامن به یې خرڅول، د نارینهو د انسانانو میلې به جوړېدې. له انسانانو نه انسانیت کډه کړې وه. یو څوک کیلومتره مزل هم تا په امن کې نشو کولی. یو څوک به چې له یو ځای نه بل ځای ته د تجارت دپاره تلل، یوه لویه قافله به تله. کوشش به یې دا کوو چې مسلح ځوانان په دې قافله کې موجود وي، تر څو د غلو، د دړمارانو، د قطاع طریقو او د بدماشانو مقابله په لاره کې وکولای شي. په یوازې تن باندې په لږو کسانو یو چا یو څو کیلومتره مزل هم نشو کولای. دنیا له داسې بدبختیو ډکه وه. په دې وخت کې د دې انتظار کېده چې باید انسانانو ته د الله عز وجل لخوا نه یو لارښود، یو پیغمبر راولېږل شي چې بیرته دغه دنیا له عدل او انصاف نه ډکه کړي، دنیا ته امن و امان ور وښیي، دنیا ته د الله عز وجل بندگی ور وښیي، دنیا ته د الله عز وجل قوانین بیان کړي، د الله په ځمکه کې د الله عز وجل احکام نافذ وګرځوي، اخوت او ورورګلوي خلکو ته ور وپېژني، مینه او محبت ور وپېژني، د بدماشیو، د ظلمونو او د قطاع طریقو ټغر ټول کړي، د فحشاو، د بېدینیو، د بېحیاییو ټغر ور ټول کړي. دغه ټولې بدبختۍ الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په راتګ سره ختمې کړې. د دې ستر محسن احسانات په ټوله دنیا باندې دي. نن که کافران هم د ښځو د حقوقو په نوم باندې چیغې وهي او
ښځو ته د انسان په سترګه باندې ګوري دا د دې ستر لارښود برکات دي. کني تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه مخکې تاریخ د دې ظالمانو وګورئ. تاسو د یهودانو تاریخ وګورئ چې دوی د زنانو سره څه کول. تاسو د نصرانیانو تاریخ وګورئ چې دوی څه ورسره کړي دي. تاسو د مشرکانو د مکې تاریخ وګورئ. تاسو د هندویزم تاریخ وګورئ. تاسو د بودایانو تاریخ وګورئ. تاسو د آتش پرستانو تاریخ وګورئ چې دوی په تاریخ د انسانیت او د بشریت کې څومره لوی او له تیارکیو له تورتمونو ډک تاریخ تر شا پیریښی دی. نن چې څوک هم انسان ته د انسان په سترګه ګوري ولو که کافر دی دا د ستر محسن برکات دي. دا د لوی شخصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم برکات دي چې الله عز وجل دنیا ته راوست.